سلامونه، نیکې هیلې پیرزوینې او احترامات. د کب نهمه د امنیتي ځواکونو د افتخار، ویاړ او لاسته راوړنو ورځ ده. دا هغه ورځ ده چې په هېواد کې لمانځل کېږي. نن موږ بیرون وځو د ځینو قراولونو له استازو سره، له یا هم سربازانو سره خبرې کوو، د هغوی ته یو دسته ګل او همداراز ترڅنګ یو بیرغ ډالۍ کوو. تاسو راسره ملتیا وکړئ، موږ له تاسو سره یو. سلام علیکم. بازم روز سرباز براتان مبارک باشه. سلامت باشین. اینی هم تقدیمتان. سلام. روز سرباز به خودت هم مبارک باشه. اینی هم گلت و اینی هم یک تا بیرق سه رنگ افغانستان که مقبول ترین بیرق است. ستا میړانې ته سلام دی، په هر زړه کې دې مقام دی. ستا میړانې ته سلام دی، په هر زړه کې دې مقام دی. ته ګټونکی د دې خاورې، ته ساتونکی د دې خاورې، نه د خوب نه د آرام دی. په وطن باندې دې پام دی. کې ویښ یې درته ګوري دې ملګري، ته په نیمو شپو کې ویښ یې درته ګوري دې ملګري. د سپوږمۍ په تا مینه راڼه ستوري دې ملګري. خدای وطن امن او مینه دغه توري دې ملګري. ته ګټونکی د دې خاورې، ته ساتونکی د دې خاورې، ته ساتونکی د دې خاورې. له دښمن نه دې اخیستی تل سپېڅلی. تا ته دې مبارک وي او دا درې رنګه بیرغ دې هم تا ته مبارک وي چې تاسو زموږ افتخار یاست. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. خیر اوسئ. تاسو ته مبارک وي. تاسو شما سربازای ما هستین، شما افتخار ما هستین. ستړي مه شئ. دا هم تاسو ته ډالۍ او سره د یو د افغانستان د درې رنګه دی بیرغ. موږ د مشرانو جرګې ټلویزیون نه یو. ورته ګورې ستا تصویر یې په دیوال کې غړولی، یوې پیغلې په نکریزو داستانو په لاس لیکلی. د ګودر په غاړه ناسته نوم دې اخلي غلی غلی. په ټپو کې یادوي دې که سحر دې که ماښام دې، که سحر دې که ماښام دې. ستا میړانې ته سلام دی، په هر زړه کې دې مقام دی. ته ګټونکی د دې خاورې، ته ساتونکی د دې خاورې، نه د خوب نه د آرام دی. په وطن باندې دې پام دی. سلامونه، ستړی مشی. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ روز سرباز براتان مبارک باشه. شما افتخار ما هستین، باید تشویق شوین. اینی هم بیرق سه رنگ افغانستان براتان مبارک باشه. سلامت باشین، زنده باشین. تشکر، خیر ببینید. السلام علیکم پانګه سي محترم. ستړي مشي. خیر کده خیر مولدلې وخت خیر ترګي. د مشرانو جرګې ټلویزیون نه راغلی یو او همدومره مو په واسه کېږي چې ستاسو همدغه ویاړلې ورځ
په یو دسته ګل او همدارنګه ترڅنګ په د افغانستان په ملي بیرغ باندې ولمانځو. تاسو د ډېر ښه لایق یاستئ. تشکر ژوندي اوسئ. خدای تاسو ته اجر درکړي چې نن ورځ خپل وخت او ضایع کړو راغلئ زموږ پوښتنو له قربان دې. یو نړۍ مننه د ریاست جمهور امنیتي د قطعي پرسنل د طرف نه تاسو زه مننه کوم. هر کله راشئ کور مو. ډېره مننه. الله مو خوشحاله لره. تاسو ته دې هم دغه یو د افغانستان درې رنګه او ښکلی بیرغ مبارک کړم صاحب. ډېره زیاته مننه. الله مو خوشحاله لره. تاسو ته دې هم ډېر زیات مبارک وي دغه ورځ. مبارک حافظ سر و مال و پیکرم پیکر ارتش بزرگ قهرمان کشورم ارتش بزرگ قهرمان کشورم سایه خدا باد بر سرت از گزنده ها دور سنگرت حافظ زمین و آسمان کشورم ارتش بزرگ قهرمان کشورم. تاسو په ډېر څه باندې ارزي. د افغانستان دا درې رنګه بیرغ دی هم تاسو ته ډالۍ وي او دا وړکی نشان چې دی دا دې هم تاسو ته ډالۍ وي. دا به چېرته درته وتړم؟ دلته بېرته وتړم چې دا بیرغ سره موږ ډېر زیاته مینه لرو او تاسو به هم حتما د دې بیرغ د رپولو لپاره همیشه کوئ. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. موږ د افغانستان پارلمان ته راغلي یو. هغه پارلمان چې د ولسي جرګې او مشران جرګې مجلسونه هم دلته تنظیمېږي. په همدې ځای کې د ملت استازي دي او د همدې سربازانو لپاره تلاش کوي چې د جمهوریت د ساتلو په خاطر باندې خپل غږ پورته کړي. موږ نن راغلو تر څو د دې قراولونکي هغه سربازان چې د ملت د استازو د ساتلو په خاطر باندې هم د ملت د دې کور د ساتلو په خاطر باندې هڅه کوي تلاش کوي. موږ راشو هغوی تشویق کړو. تاسو راسره ملتیا وکړئ. موږ به ځینې نور سربازان هم تشویقوو. ملتیا مو ای تو التیام بخشی زخمهای پیکرم زخمهای پیکر زخمهای پیکرم لشکر بزرگ قهرمان کشورم اعتماد باورم دست به دست هم شدن ساختند و بافتن هر کجا به دشمنان تاختند. سرباز براتون مبارک باشه. سرباز با تفنگشون میجنگه، شما با قلمتون میجنگه. مبارکتون باشه. شما هستین سربازان روی چشم ما هستین. مهم در شرایط فعلی سربازان. قربان سلامت باشید. یعنی هم بیرق سه‌رنگ افغانستان برای شما هم تبریک باشه. سلامت باشید. و این هم بیرق سه‌رنگ. سلامت قربانتون سلامت باشید. زنده باشید. تشکر. خیر بود. السلام علیکم. رئیس محترم ماندار باشین. قدم عزیز سلام باشید. دسترسی خیریتی رئیس محترم. سلام. خوب هستین؟ صحت خوب است؟ خیریتی بخیر هستید؟ روز سرباز به خاطر برای تبریک میگم که سرباز با قلم میجنگه، با تفنگ میجنگه و شما با قلم میجنگید. زنده باشید. و این هم خاص به خودت تقدیم و نشان سه‌رنگ افغانستان هم برایتان تبریک باشه که شما هم لیاقتی از این را دارید. زنده باشید. قربان سلامت باشید. من هم تبریک میگم این روزه به تمام سربازان افغانستان، خانواده های اینا، فامیل های اینا که در خط نخست هستن. ما که در حد یک نگارش قلم، یک چوکی، یک جای آسوده شیشتیم. خداوند انشالله که کسانی که در خط نخست دفاع میکنن از ارزش‌ها اونا رفت. سلامت باشین. زنده باشین. تشکر.